د لوی بخښونکي او بخښلي سپېڅلي الله تعالی په نامه درنو قدرمنو عزیزانو بیا هم یو ځل بیا د پښتو زده کړې ته ښه راغلاست وایم. هیله ده چې روغ او جوړ واوسئ. څنګه چې تاسو په دې بهیر کې چې تېره ورځ یا تېره خپرونه موږ تاسو د فعلونو وجې ولوستلې او نننۍ شپه خپرونه موضوع مو ده فعلونه د زمان له مخه چې د فعلونو زمانونه وایو چې مخکینۍ شپه موږ تاسو فعل د معنا له مخه لازمي متعدي فعلونه ولوستله او نننۍ شپه موضوع مو ده فعلونه د زمان له مخه. هره ژبه ځان ته فعل د زمان له مخه لري چې پښتو ژبه هم د نورو ژبو په شان د زمان له مخه هم ډولونه لري چې فعل د زمان له مخه په 3 ډوله دی، یعنی اوس مهال د راتلونکي مهال او تیر مهال چې یو جلا جلا تر څېړنې بحث لاندې نیسو. فعل د زمان له مخه په 3 ډوله دی: اوس مهال، تیر مهال او راتلونکي مهال. چاره یو جلا جلا بیا وایو. لومړی تیر زمانه وایي چې گذشته ورته وایي په یا ماضي زمانه ورته وایو چې په پښتو ژبه کې بیا تیر مهال په 4 ډوله دی. لومړی شمیره وایو تیر مهال، مطلقه تیر زمانه یا کامله تیر زمانه. دویم جاری یا استمراری تیر زمانه. لیری یا بعیده تیر زمانه. او بل نژدې یا قریبه تیر زمانه. مطلق یا کامل یا بشپړ تیر زمانه لرو او بل جاری یا استمراری یا دوامدار زمانه په تیر زمانه کې لرو او بل لري یا بعید یا دوری تیر زمانه لرو او بل نږدې یا قریبه تیر زمانه لرو. لومړی راځو کامل یا پرفیکت یا مطلق تیر زمانه وایو. مطلق تیر زمانه هغه زمانه ده چې یو کار په مطلق ډول په تیر زمانه کې پای ته رسیدلی وي او د مطلق زمانه نشه و نشانه واو ده. نشانه زمان گذشته کامل یا مطلق که عربی میگن نشانه واو. که قبل از فعل اگر واو داشته باشیم زمان گذشته کامله و در دو حالت. ما گفتیم فعل نظر به معنا به 2 قسمه: فعل لازمی و متعدیه. لازمی نظر به فاعل گردان میافت و متعدی نظر به مفعول گردان میافت. در این قسمت هر 2 حالت از این 2 حالت فعل خارج نیه، یا لازمی یا متعدی. لازمی ویل چې فعل تابع د فاعل گردان مومي او متعدی فعل تابع د مفعول گردان مومي. مثلا یو فعل وایو لکه چې وایو پوهیدل فعل لازمی دی. ول لازمي ځکه چې په یدل والا باندې ختم شوی دی او کوم فعلونه چې په یدل او کېدل باندې ختم شوی وي هغه ته موږ لازمي فعلونه وایو. کله چې دا وغواړو ګردانو کو په مطلق تیر زمانه د مطلق تیر زمانه پسوندونه یا د تیر زمانه خپل پسوندونه رستاړي دادي. دا د تیر زمانه پسوندونه یا رستاړي دي چې کو غواړو فعل ګردانو کو ورته ز فاعل دی، لازمی دی، ز راځي و د مطلق زمانه نشانه ده و خپل لیکو پوهیدم په خپل تر دې د فعل په خپل لیکو او د ز کله چې فاعل مزوسی په آخر کې چې راوړو په پای کې یو میم اضافه کو. ز و پوهیدم من فهمیدم یا بفهمیدم گذشته کامل شد.
یعنی یو کار په بشپړ توګه پای ته رسېدلی، کوم اثر او نتیجه د هغه نه پاته نه ده. موږ و خپله پوهېدم بیا په خپله ریشه فاعل مو موږ دی، په آخر کې پسوند و اضافه کوو. موږ وپوهېدو، ما فهمیدیم. تو فهمیدی؟ ته میشه تو. و په خپله پوهېدم په خپله. ته مخاطب یې، دویم شخص مفرد، آخر کې اوږده یې راوړو. ته وپوهېدی، تو فهمیدی. شما فهمیدیم، تاسو میشه شما. و خودیو پوهیدم په خپله. تاسو جمع مخاطب د آخر چیش راوړو؟ است یا امریه. تاسو وپوهیدست، شما فهمیدید. میگه او مرد فهمید، او مرد ضمیر است دی. و خودیو پوهیدم به خودیو. او مرد مفرد مذکر یا ریشه فعل یا آخر یه اضافه میکنه. دی و پوهیده، او مرد فهمید. مردها فهمیدن دوی. و خودیو پوهیدن خودیو. دوی مردها جمع مذکر شد، آخر پسوند لام بده. دوی و پوهیدل، ایشان فهمیدند. میگه او زن فهمید، دا. و خودیو پوهیدم په خودیو. دا او زن مفرد مؤنث آخر ل بده. دا و پوهیدل، او زن فهمید. حالا میگه آن زنها فهمیدند، آن زنها میشه اغوی. و خودیو پوهیدم په خودیو. آن زنها جمع مؤنث آخر پسوند لی میدیم. آقوی و پوهیدلی، آن زنها فهمیدند. ایشو لازمی متعدد گردان میکنیم، میگیم پوهیدل خواسته باشه متعدد تبدیل کنیم، خوانده بدیم که یه دل حذف میکنه و اضافه میکنیم. پوهیدل میشه پوهاول. فهمیدن شد فهماندن. دو حالت گردان میشه. وقتی خواسته باشه میگیم من احمد را فهماندم، من میشه گذاشته ما. احمد مفعول، فعلا تابع به احمد گردان میخوام. احمد قایب مذکر آخر ای میدیم. ما احمد و پوهوه، من احمد را فهماندم. میگیم من احمد و محمود را فهماندم. ما احمد او محمود. مفعول ما جمع مذکر شد، آخر پسوند لام بدیم. ما احمد و محمود و پوهول، من احمد و محمود را فهماندم. حالا اگه خواسته باشیم این باز مفعول خود تغییر بدیم، مؤنث قرار بدیم، فاعل ما باشه مثلا باشه تو، تا فاطمه خودیو. تا فاطمه و خودیو پو تا قسمت خودیو. فاطمه مؤنث آخر چی میگیره؟ ل. تا فاطمه و پوهوله، تو فاطمه را فهماندی. ده او مرد، فاطمه او معصومه. تا قسمت خودیو او فاطمه معصومه مفعول مجمع مؤنث آخر پسوند لی میگیره. و پوهوله. خب دوستا موږ وویل چې 10 فعل لازمي سو، یعنی ټول فعلونه د فاعل په اساس باندې ګردان ومونده. فاعل مو دلته زه دی په آخر کې میم راغله، دلته موږ دی په آخر کې وو راغی. ته مفرد مخاطب په آخر کې اوږده راغله. تاسو فاعل جمع په آخر کې اس راغی. دی مفرد مذکر آخر کې ه راغله. دوی جمع مذکر آخر کې لام راغله. دا مفرد مؤنث آخر کې ل راغله. هغوی جمع مؤنث آخر کې ل راغله. دا سول لازمی، یعنی ټول دغه پسوندونه دلته موږ ځای پر ځای کړو د فاعل په اساس باندې ګردان وموندل. او بل راځو مفعول په اساس باندې کله چې وغواړو فعل ګردان وکړو. لومړی خو مو ویلی کوم لازمي فعلونه هغه چې په یدل باندې ختم لازمي دي، که وغواړو چې په متعدي تبدیل کوو ول اضافه کوو. پوهېدل کېږي پوهول. من احمد را فهماندم، ورته ما احمد و پوهوه. احمد مذکر دی، آخر هی اضافه کو. ما احمد و محمود و پوهول. احمد و محمود جمع مذکر دی، په آخر کې لام ور اضافه کړم. دا وګورئ جمع مذکر آخر په سوال لام راځي. تا فاطمه و پوهول. فاطمه دلته مفرد مؤنث و په آخر کې ل راغله. د فاطمه معصومه جمع مؤنث راغله او دلته موږ په سوال د جمع مؤنث لپاره بیا لی راوړو، ځکه چې دلته مفعول مو فاطمه معصومه ده، بیا په آخر کې لی مو اضافه کړه. کبل حالت باندې ګردان وکړو، مثلا وای احمد مرا فهمان. احمد ز دلته مفعول فاعل راغی، ضمیر فعلی راغله او دلته بیا موږ د اصلي ضمیرونو استفاده کوو. احمد ز و د مطلقیت حالت پوهول په خپله راوړو، ځکه فاعل مزد مفعول مزد آخر میم راوړو. احمد ز و پوهولم. احمد من را فهمان. میگه احمد ما را فهمان. احمد فاعل خودیم، موج میشه ما و خود پوهولم خودیم.
موږ فاعل جمع آخر پسفند وای میده. احمد موږ و پوهولو، احمد ما را فهماند، احمد تو را فهماند، احمد ته و خودی پوهولم خودی. تو مخاطب آخر وجده یا احمد تو و پوهولی، احمد تو را فهماند، احمد شما را فهماند، احمد تاسو و خودی پوهولم خودی. تاسو جمع مخاطب آخر چی میگیره؟ است. احمد تاسو و پوهول است، احمد شما را فهماند. میگه احمد او مردش فهماند، احمد دی او مرد، ضمیر او مرد مذکره پو تا قسمت خود یا مذکر مفرد آخر پسند میگرفت. احمد دی و پوهوه، احمد او مرد را فهماند. میگه احمد آن مردها را فهماند، هاغوی و خود از پسند پوهول خود می نویسیم. هاغوی جمع مذکر آخر پسند لام داشتیم. احمد هاغوی و پوهول، احمد آن مردها را فهماند، احمد او زن را فهماند، احمد دا و پوه و ل، احمد آن زن را فهماند، احمد دوی یا هاغوی دوی و خودی و پوهولم خودی و آخر پسند لی میده. احمد دوی و پوهولی، احمد آن زنها را فهماند. خیلی گران عزیزانو، څنګه چې موږ تاسو لازمي فعلونه ولوستل، متعدي فعلونه ولوستل، اوس موږ تاسو و زمانو ته ورسېدلو. کولی شو د زمانو په برخه کې عام پر دې باندې بحث او څېړنه ولرو چې فعلونه لازمي او متعدي ګردانېږي، یعنی فعل مو د فاعل په اساس باندې ګردانېږي او د مفعول په اساس باندې ګردانېږي. کله چې لازمي اوسي د فاعل په اساس باندې فعل ګردانو، لکه دا فعل چې موږ ګردان کوي، او کله چې متعدي فعل اوسي بیا هغه موږ په متعدی حالت باندې یعنی فعل تابع د مفعول باندې ګردانو. څنګه وکولای شو چې لازمي فعل په متعدی فعل بدل یا واړو؟ کوم فعلونه چې په یدل باندې ختم وي او پرته له هغه څو بېقاعده لازمي فعلونه، نو ټول فعلونه چې په یدل او کېدل والا باندې ختم وي هغه لازمي دي. که وغواړو دغه فعلونه چې بیا په متعدي بدل وکړو، یدل اسکو د یدل پر ځای باندې وال راوړو، د معنا نه موږ تاسو ته معلومیږي. پوهېدل یعنی زه وپوهېدم، یعنی زه فعل فاعل دی. او کله چې بیا په متعدي واړو ول اضافه کوو ورته پوهول، فهماندان، یعنی د معنا نه پوهېږو چې څوک پوهومه، یو مفعول حتما خامخا هرومروز موږ سره ستا په جملې کې یا پرته له جملې نه چې اوسي. څنګه چې موږ دا فعل ګردان کوي، خو دلته موږ تاسو مفعول احمد احمد و محمود، فاطمه ده فاطمه معصومه ده، څلور شخص دي او څلور سره قایب مذکر او مؤنث مفرد او جمع دي. څنګه چې موږ دلته په پسوندونو کې ولوستله چې هي د مفرد مؤنث مذکر لپاره راتله، لام د جمع مذکر لپاره راتله، او ل د مفرد مؤنث او لی د جمع مؤنث لپاره راتله. چې دلته احمد مفرد مذکر او اخر په پای کې د فعل هي ونیول، احمد و محمود جمع مذکر او په اخر کې لام ونیول، او فاطمه مفرد مؤنث او اخر کې لا ونیول، فاطمه معصومه بیا جمع مؤنث ولې اخر کې لی ونیول. دلته موږ تاسو فاعل چې وو ماته د او دی، یعنی د ضمیر دویم شکل، د ضمیر فاعلی دویم شکل یا دویمه بڼه راځي. خو دلته موږ تاسو مفعول چې دی لومړی شخص دویم شخص دی. مثلا زه احمد زه وپوهولم، فعل تابع د زه ګردان شو او احمد موږ وپوهولو، فعل دلته د مفعول په اساس باندې یعنی د موږ په اساس باندې ګردان ومونده. احمد ته وپوهولې، احمد تو را فهماند، احمد شما را فهماند. تاسو جمع مذکر جمع دی او دلته موږ تاسو لرو اس چې د جمع مخاطب لپاره د فعل ګردانېږي، چې دلته جمع مخاطب چې شته تاسو په آخر کې اس مو اضافه کوي. احمد تاسو وپوهولاست، احمد شما را فهماند، احمد اومد را فهماند، احمد دی وپوهوه. بیرته هم همدغه لکه دا غوندې دی. دلته نوم ذکر کوي، دلته د نوم پر ځای ضمیر مو ذکر کوي. در این قسمت اسم ذکر کردیم و در این قسمت به عوض اسم ضمیر آن را ذکر کردیم، چې دا مطلق کامل یا پرفکت تیر زمانه. چې څو جملې هم وست دا خو گردان و راځو څو جملې کارو. مثلا ورته ما احمد ولیدم، من احمد را دیدم.
واو د مطلق تیر زمانی نشانه ده او هید ځکه چې فعل تابع د مفعول گردن ومونده دلته دې ته مطلق تیر زمانه یا کامل زمانه ورته وایو چې دلته میگیم من احمد رو فهماندم. حالا اگه بگی احمد من رو فهماند، احمد ز ولیدلم، احمد من رو دید. دلته فعل ده ز په اساس و مطلق نشانه سو. که وقت نور مثلا لازمی کارو کو ده بیقاعدی فعلونو مثلا ز ونیته و ختم، ز ونیته و ختم من به درخت بالا شدم. فاعل ما ز و زمان گذشته کامله و هم نشانه مطلقیته، به خاطر که خطل از جمله افعال لازمیه پس به عوض ما ز استفاده میکنه، ضمیر اصلی رو استفاده میکنه. هیچگاه نمیتونه به عوض ز یعنی ما رو استفاده کنه، به خاطر که فعل لازمی ما گفتیم و متعدی که است گذشته کامل به عوض ز ما، به عوض ت تا، به عوض د به عوض دا دی یا حقی استفاده میکنه. بل راځو ورته وایي استمراري. تیر زمانه خب جاری یا تیر استمراری تیر زمانه ورته وایي هغه زمانه ده چې یو کار په بشپړ توګه په تیر زمانه کې پای ته رسیدلی نه وي، کوم اغیز او تاثیر او اثر یې په هغه زمانه کې یعنی جریان یا دوام ولري. یعنی موږ یو عمل پای ته نه دی رسولی، د هغه عمل وروسته بیا مثلا بل عمل پیل کوو، دې ته جاری یا استمرار تیر زمانه وایي. د دې ګردان هم ګرانو قدرمنو لیدونکو، د دې ګردان هم د تیر زمانې په شان دی، هم لازم تیر مطلق زمانې په شان دی، هم لازمی فعل لرو او هم متعدی فعل لرو چې په مطلق تیر زمانه کې موږ یوازې د فعل مخکې یو واو اضافه کوي او توپیر د جاری او د مطلق زمانه یوازې همدغه دی چې واو اضافه کوو. دوستان عزیز، شماره دوم یا زمان دوم زمان گذشته جاری است که حتما همگی شما با زمان گذشته جاری آشنایی داریم، یعنی زمانی که به طور کامل به اتمام و پایان نرسیده بلکه عمل دیگه هم به تعقیب شروع شده. خب موضوع تاسو ول چې پاسیدل یعنی لازمی فعل دی چې دا غواړو په متعدی تبدیل کو، بیا څه ورته وایي پاسول. پاسیدل برخیستن، پاسول برخاستن، لازمی متعدی شد. ولی خواسته باشین صرف گردان کنیم میگیم من برخیستم، ما برخیستیم، تو برخیستی، شما برخیستید، او مرد برخیست، او مردها برخیستند، او زن برخیست، او زنها برخیستند. در پشتو چه قسمی صرف و گردان میکنه؟ گذشته جاری گفته ای که گذشته کامل شد، حالا گذشته جاری خواسته باشیم صرف و گردان کنیم، در زبان داری قبل از فعل یک می شناسه می اضافه میکنیم، میگیم برمیخیستم که احمد را دیدم، برمیخیستیم، برمیخیستی، برمیخیستید، برمیخیست، برمیخیستند. با پشتو ژبې کې بیا څنګه وایو؟ میگیم زه پاڅیدم، زه پاڅیدم، من برمیخیستم. میگیم ما برمیخیستیم، ما میشه موش، پاڅید خود یا در قسمت ما فاعل مجمع آخر پسفنده په پای کې واو راوړو. موش پاڅیدو، ما برمیخیستیم، میگن تو برمیخیستی، ته پاڅیدی. مثلا میگیم تو از جای خود بلند میشدی یا برمیخیستی، تا خپل ځای پاڅیدی. شما میشه تاسو، تاسو پاڅیده است، شما برمیخیستید. او مرد برمیخیست، دی پاڅیده، دی خپل ځای پاڅیده، او مرد از جای خود بلند میشد برمیخیست. دوی پاڅیدل، آن مردها برمیخیستند. حالا میگه او زن برمیخیست، دا پاڅیدل یا پاڅیده، آن زنها برمیخیستند، آقوی پاڅیدلی. که په جمله کې استفاده کو وکړو وایو چې زه پاڅیدم چې محمود می ولیده یا محمود راغی، یعنی دا زما عمل، زما فعل یعنی کار می پای ته ونه رسیده چې بل عمل یا فعل می شروع کړي.
خو په مطلق حالت کې ورته وایي زه وپاڅېدم من برخیستم، یعنی عمل ټوله پای ته ورسېدی. خو جاري کې یوازې موږ وو لیرې کوو، نو ټول ګردان هماغه شان لکه تېره زمانه وه، یوازې هماغه وو ځای پر ځای کوو. په مطلق کامل زمانه کې وو راوړو او بیا په جاري کې د وو لیرې کوو. که وغواړو دا بیا په متعدي حالت باندې ګردان یا صرف کوو، یوازې یدل عطف کوو، د یدل پر ځای وال اضافه کوو. معنی یې څنګه کېږي؟ پاڅېدل برخیستن، پاڅول برخواستن. لکه من احمد را برخستاندم یا بلند کردم، ما احمد و پاڅوه. دلته و پاکو ځکه چې برمیخستاندم، می اضافه کو، جاری ده. تا احمد او محمود، دلته احمد و محمود مفعول مجمع مذکر سو. تا احمد و محمود پاڅول. د فاطمه پاڅوله. د فاطمه او نرگس پاڅولې. یوازې موږ تاسو توپیر یا فرق په دې کې کولی شو وکړو چې په مطلق کامل زمانه کې وو راوړو او په جاری کې وو لرې کړو. خب بیننده عزیز، ما گذشته جاری خواندیم. گذشته جاری حالت متعدی گفتیم و گذشته جاری گفتیم فقط با گذشته کامل فرق فقط با واو. که ما هر قبل از فعل یک واو اضافه کنیم گذشته کامل میشه. مثلا میگیم و پاسیدم برخیستم، اگر واو حذف کنیم پاسیدم برمیخیستم. گذشته متعدی گفتیم که قبلا هم به گذشته مطلق خواندیم، گفتیم فعل نظر به مفعول کلا گردان میشه، فقط فرق تنها واوه. اگر ما واو اضافه کنیم میگیم ما احمد و پاسو، من احمد رو بلند کردم برخستاندم. حالا واو حذف میکنیم به خاطر که جاری هسته، میگیم ما احمد پاسو، من احمد رو بلند میکردم یا برمیخستاندم. که شد تا احمد و محمود پاسول، میگه تو احمد و محمود رو بلند میکردی برمیخستاندی. د فاطمه پاسوله، او زن میگه فاطمه رو برمیخستان. د فاطمه و نرگس پاسوله، او زن نرگس و فاطمه رو برمیخستان. اوس موږ کولی شو په دوه زمانه یعنی په ډیره ساده او چټکه توګه کولی شو چې خبرې وکړو. یعنی په تېره زمانه یو مطلق حالت کې او په جاري حالت کې کولی شو چې ځان خپل ورځنی فعالیتونه بیان وکړو. په تېره زمانه کې په کامله توګه مثلا پرون زه له خوبه وپاڅېدم، مثلا بیا ورته ډوډۍ مې سهارنۍ مې وخوړه، بازار ته ولاړم او نور داسې کولی شئ چې تاسو په تېر زمانه کې یعنی په جاری او مطلق یا کامل پرفیکټ زمانه کې تاسو کولی شئ کوم مقاله، کوم رساله یا کوم متن خپل ورځنی فعالیتونه تاسو کولی شئ په ډېر ګرانده توګه تاسو ولیکئ. د دې بل حالت که ووایو، دا خو وله چې ما احمد وپاڅوه، ما احمد پاڅوه، ما احمد و پاڅوه. اوس که وایو احمد من رو برمیخستان یا بلند میکرد، میگی احمد خود فاعل میشه، ز مفعول میشه، پاڅول خود فعل مینویسیم. تا قسمت گفتیم برای شخص اول دوم لام فعل حذف نمیکنه و میمیدم به خاطر که فعل منظر به مفعول گردان بشه. احمد ز پاڅولم، احمد من رو بلند میکرد، احمد من رو برمیخستان. میگه احمد ما رو بلند میکرد، احمد موج پاڅولو، احمد ما رو بلند میکرد. احمد تو رو بلند میکرد برمیخستاند، احمد پاڅولی، احمد شما رو بلند میکرد، احمد تاسو پاڅول است. ایشون شخص اول و شخص دوم. ضمایر ما زه و موږ شخص اول مفرد و جمع شخص اول، ته و تاسو جمع شخص دوم و مفرد شخص دوم که کلا فعل و نظر به زیر مفعول گردان یافت. با فاعل هیچ کار نداره. احمد و محمود باشه، فاطمه و معصومه باشه، ولی که هر چی باشه بازم فعل و نظر به ز ته موږ تاسو یعنی مفعول په اساس باندې ګردان ومونده. یوازینی کومه د حل لاره دا د ګرانو عزیزانو چې تاسو یعنی په تېر زمانه کې پښتو ژبې کې متعدي حالت وپېژنئ چې متعدي حالت څه دی.
بیا وروسته د دې زمانو موږ تاسو فعلونه وایو چې فعلونه موږ څنګه کولی شو فعلونه وپېژنو. آیا دا فعل لازمي دی که متعدي دی؟ یعنې دا فعل د فاعل په اساس باندې صرف یا ګردان مومي او که یا د مفعول په اساس باندې ګردان مومي. چې دغه انشاءالله یو ورځ یا یوه جلسه نور هم زمانونه ټولو پای ته رسوو او د زمانو وروسته بیا موږ تاسو لواستی فعلونه کوم فعلونه اصلي فعلونه متعدي دي، متعدي بې قاعده دي، لازمي بې قاعده دي، حکمي فعلونه لرو، ترکیبي فعلونه لرو چې دا بیا انشاءالله تر څېړنې بحث لاندې نیسو. دا خو سوله لومړی شخص او دویم شخص. ورځو دریم شخص ته احمد دی وپاڅوه. و خو پاکو ځکه چې جاری ده. احمد دی وپاڅوه. احمد او را برمیخستان. دی پاڅوه. احمد آنها را برمیخستان. احمد دوی پاڅول. احمد آن مردها را برمیخستان. احمد او زن را برمیخستان. احمد دا پاڅوله. احمد آن زن را برمیخستان. احمد هغوی پاڅولی. احمد آن زنها را برمیخستاند یا بلند میکرد. دلته موږ فعل ټوله د مفعول په اساس باندې ګردان ومونده چې دا سو دام جاری زمانه سوه. فرق د جاری او مطلق یوازې او یوازې یو واو دی. بل زمانه وایو لیری تیره زمانه. بهیر یا لیری تیره زمانه هغه زمانه ده چې یو کار په ډېر لیرې تیره زمانې کې پېښ سوی وي او د هغه نه وروسته بیا بل کوم عمل هم شروع سوی وي چې بیا لیرې تیره زمانه د ځانه کومکي فعلونه لري چې د هغه کومکي فعلونو په پای کې باید دغه کومکي فعلونه راوړل سي د فعل په پای کې. لکه و بودم، و بودیم، وی بودی، واست بودید، و بود مرد، ول یا و بودند مردها یعنی جمع مذکر، و بود او زن، وی بودند آن زنها. دا کومکی فعلونه د بعید یا د لیرې تیرې زمانې چې د دې فعلونه موږ پوهېږو چې دا تیره لیرې زمانه ده، یعنی چې ډېر لیرې پېښ سوی وي کوم عمل هغې نه بیا دا فعل استفاده یا دا حالت باندې کاروو. مثلا دا هم لازمي متعدي لري. لازمي فعلونه لومړی کاروو چې یو بل فعل وکاروم. مثلا خوزیدل، خوزیدل حرکت کردن. مثلا میگیم من حرکت کرده بودم، ز خوزیدلی وام من حرکت کرده بودم. فعل نظر د فاعل باندې ګردان وایي او زموږ فاعل دلته زه و فعل هم دلته کومکی فعل وام. موږ خوزیدلی موش خوزیدلی و ما حرکت کرده بودیم. تا خوزیدلی وی تو حرکت کرده بودی. تاسو خوزیدلی واست شما حرکت کرده بودید. دی خوزیدلی و مرد حرکت کرده بود. دوی خوزیدلی ول مردها حرکت کرده بودند. دا خوزیدلی و آن زن حرکت کرده بودند، حرکت کرده بود. آن زنها اگه بگیم هغوی خوزیدلی
وی. هغوی خوزیدلی وی آن زنها حرکت کرده بودند. خب در اینجا فیلم کلا نظر به فاعل گردان یافت. حالا خوزیدل حالت لازمی خواسته باشه متعدی تبدیل کنیم میگیم خوزول، حرکت دادن. میگیم ما احمد خوزول و ما احمد حرکت داده بودم تا احمد و محمود خوزولی ول ده فاطمه خوزولی و دی فاطمه او معصومه خوزولی وی. دا جاری حالت سو او بل هغه متعدی حالت شو چې هغه دلته مو فعل تابع د مفعول گردان اومده او دلته بیا فعل تابع د فاعل گردان شو چې دا خپل مفهوم. خب دوستا گذشته دور خواندیم. گذشته دور گفتیم از خود افعال کمکی داره که افعال کمکی زمان گذشته دور وم یعنی بودم، و یعنی بودیم، وی بودی، واست بودید، و بود و مرد، ول یا و بودن مردها، و بود و زن، وی بودن آن زنها که بازم فعل به دو حالت گردان میافت، یا لازمی یا متعدی. لازمی گفتیم نظر به فاعل گردان میابه، متعدی نظر به مفعول گردان میابه که اینجا فاعل ماضی آخر وم گرفته. ز پوهیدل یا خوزیدل و من حرکت کرده بودم، موش خوزیدلی و ما حرکت کرده بودید، تا خوزیدلی وی تو حرکت کرده بودی، تاس خوزیدلی واسه شما حرکت کرده بودید، دی خوزیدلی و مرد حرکت کرده بود، دوی خوزیدلی ول آن مرد ها حرکت کرده بودن، دا خوزیدلی و آن زن حرکت کرده بود. حالت متعدی و فعل نظر به مفعول کله گردان میابه. مفعول و مفرد مذکر، جمع مذکر، مفرد مؤنث و جمع مؤنثه. ما احمد خوزوله و ما احمد حرکت داده بودم. مثلا میگه ما احمد فهمانده بودم، ما احمد پوهاوله او. مثلا میگه ما احمد فرار داده بودم، ما احمد تشتوله او، ما احمد ترسانده بودم، ما احمد داروله او. هر نوع فعل شما میتونیم گردان کنیم. تا احمد و محمود خوزولی بود، تو احمد و محمود حرکت داده بودی. ده فاطمه خوزولی او فاطمه را حرکت داده بود، دی فاطمه و معصومه خوزولی بود، آن زن فاطمه معصومه را حرکت داده بود. یعنی فعل کلا نظر به مفعول گردان یافت. چی دستو لازمی و متعدی بهید تیر زمانه. رزو قریب تیر زمانه وایو نژدی یا قریب تیر زمانه. نژدی یا قریب تیر زمانه. نژدی یا قریب تیر زمانه هم د بعیدی پشان کمکی فعلونه لري چې یم هستم، یو هستیم، یه هستی، یاست هستید، دی هست، مرد، دی هستند مردها، ده هست زن، دی هستند زنها. این فعل لازمی و فعل متعدی داره. خب فعل لازمی از این بی قاعده به این حالت کار میکنیم. مثلا میگه ز تللی و ز تللیم، من رفته ام. فعل لازمیه، ما رفته ایم. موش تللی، فاعل ما جمع شد فعلم جمع میشه. موش تللی یو، ما رفته ایم. ت تللی یه، تو رفته ای. شما تاسو تللی یاست، شما رفته ایم. دی تللی دی، او مرد رفته است. دوی تللی
دی آن مردها رفته‌اند. دا تللی ده آن زن رفته است. هغوی تللی دی آن زنها رفتند. در این قسمت کل فیلم و نظر به فاعل گردان یافت. حالا متعدی میگیم من احمد را دیده ام. ما احمد لیدلی دی. در این قسمت مفعول ما احمد و فعل ما دی نظر به احمد گردان خورد. تا احمد او محمود لیدلی جمع مذکر شد مفعول ما. فعلم نظر به مفعول گردان می‌یابد. تا احمد و محمود لیدلی دی. تو احمد و محمود را دیدی. ده فاطمه لیدلی ده او فاطمه را دیده است. دی فاطمه او معصومه لیدلی دی او زن فاطمه معصومه را دیده است. که در این قسمت فعل ما نظر به مفعول گردان یافت. در این قسمت فعل تابع به فاعل گردان یافت. حالا اگه حالت دیگر کار کنیم بگیم احمد من را دیده است. خب دقت کنیم دوستان. میگیم احمد ز لیدلی یم. احمد من را دیده است. میگیم احمد ما را دیده است. احمد موش لیدلی یو نظر به موش گردان خورد. احمد تو را دیده است. احمد ت لیدلی یه احمد تو را دیده است. اینجا میگیم تو اصلی ت یه فعل ما نظر به تو یعنی مفعول گردان. احمد هیچ مهم نیه فاعل مانه. احمد تاسو لیدلی یاست. دیگه باز شخص اول شخص دوم یم شخص سوم مذکر یم سوم مؤنث. اینجا مفعول ما شخص اول یعنی زد موج متکلمیم. تا و تاسو مخاطبیم. و در این قسمت مفعول ماش اسم ذکر شده یعنی احمد و محمود میتونه ضمیر استفاده کنه. من اون را دیدم. ما دی لیدلی دی به عوض احمد ضمیر از رو استفاده کنیم. خب گران دوستانو دا و د تیر زمانه خپل تیر زمانه و د تیر زمانه ډولونه و چې موږ تاسو ولوستله او بیا ان شاء الله په راتلونکي شپې کې بیا د آل زمانه یا اوس مهال او راتلونکي زمانه وایو. د راتلونکي او د آل زمانه وروسته بیا ان شاء الله فعلونه د فعلونو ډولونه وایو چې موږ لازمي متعدي فعلونه او نور بېلابېل ډولونه فعلونه لرو چې ان شاء الله زموږ پروګرام د ټوله بشپړ کیږي او بیا تاسو کولای شئ د ټولو پروګرامونو یعنی ویډیوګان د ځان سره ولرئ او پرته له کوم مثلا یا کورس یا مثلا بل کوم شی تاسو کولای شئ چې دغه ویډیوګانې د ځان سره ولرئ او خودآموز په ډېر ژره توګه تاسو پښتو زده کړئ او تر بلې شپې پورې مو لوی او بخښونکی خدای ته سپارم. ښه شپه ولرئ. د خدای په امان.